سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج الدین شینواری یم، یو ځل بیا له معراج خان سکلز یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله مونږ تاسې ته د باینانس فیوچر ټریډینګ انشاءالله په مکمل توګه تشریح کوم چې په باینانس فیوچر ټریډینګ کې مونږ څنګه کولی شو یو ټریډ وکړو، یو سیګنال څخه یې استفاده وکړو یا مونږ تاسې په خپله باندې یو ټریډ کړو. نو مکمل انشاءالله په نن ویډیو کې تاسې ته د باینانس په فیوچر برخه کې مکمل د فیوچر ټریډینګ در زده کوم. که ویډیو څه هم اوږده شوه نو بیا هم ویډیو انشاءالله تر پایه پورې وګورئ. مخکې چې کومې ویډیوګانې ما په باینانس باندې کړې وي په هغې کې به یو څه پاتې شوي بل څه به هم تدریس کړي وي. انشاءالله په نن ویډیو کې مکمل هر څه انشاءالله تاسې ته زه تدریس کوم. نو زموږ چینل معراج خان سکل د سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ هر وخت دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. شخصا زه د کرپټو او د باینانس اړوند ویډیوګانې انشاءالله تاسې ته اپلوډ کوم په همدې یوټیوب چینل کې. نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو موږ او تاسې باینانس فیوچر ټریډینګ مکمل شکل سره انشاءالله تاسې ته تشریح کوم، مکمل شکل سره تاسې ته تدریس کوم. انشاءالله تاسې دغه ویډیو ګورئ، انشاءالله تاسې به په ډېر څه پوه شئ. لومړی هم دا موږ راغلو باینانس فیوچر ټریډینګ برخې ته. صحیح شو، دلته هم راځي، دلته فیوچر دی. زه فیوچر برخې ته راغلی یم. لومړی چې تاسې خپل فیوچر ته پیسې را انتقالوئ، تاسې چې دلته وایلیټ ته راشئ، په دې ځای کې وایلیټ ته راغلی، تاسې سره پیسې یا په سپاټ کې دي یا په فونډینګ یا هر وایلیټ کې چې تاسو لرئ. اوس مثال طور سره ما سره سپاټ کې دي، نو زه به سپاټ کې راشم، په دلته ټرانسفر باندې به کلیک وکړم. صحیح شو، په ټرانسفر باندې چې ما کلیک وکړم، دلته فونډینګ لیکل شوی، دې ځای باندې به تاسې کلیک کړئ او دلته به تاسې انتخاب کړئ فیوچر ټریډینګ. صحیح شو، دلته بیټ کوین راځي، دلته به تاسې سره مطلب یو اس ډي ټي ده، نو په دې ځای کې به تاسې په دې باندې کلیک کړئ او دلته به یو اس ډي ټي انتخاب کړئ. تاسې سره چې څومره پیسې تاسې کولی شئ په دې ځای کې ورته ولیکئ. مثال ما سره 0.05 دي، زه دا رالیږم چیرته فیوچر ټریډینګ ته مې راولېږلې. صحیح شو، اوس دا دی ما فیوچر ټریډینګ ته هغه خپلې پیسې ما فیوچر ته راولي. اوس څنګه کولی شم دلته زه یو ټریډ وکړم؟ لومړی موږ راځو یو کوین. اوس مثال په طور سره تاسې ته یو سیګنال چا درکړه یا په خپله تاسې یو کوین اخلئ. اوس مثال په طور سره دلته ماته یو سیګنال راکړل شو، لکه دا سیګنال دی CFX. صحیح ده، دغه سیګنال ماته راکړل شو. نو زه به راشم دلته په دې ځای کې تاسې کولی شئ یو کوین سرچ کړئ. زه دلته کلیک کوم، چې کلیک مې وکړو بره سرچ راځي. په سرچ کې زه ورته ولیکم چې CFX. صحیح شو، دا مې ورته ولیکه، دغه کوین ما سره راغی. په دې کوین باندې زه کلیک کوم. صحیح شو، کله چې په دې کوین باندې ما کلیک کړو، دلته لومړی موږ تاسې سره راځي اسولیټډ. صحیح شو، په دې باندې زه کلیک کوم. دغه شیان تاسې ته تشریح کوم تر څو تاسې پوه شئ. اسولیټډ ته راغلو، دلته موږ سره دوه اپشن دي، یو کراس اپشن دی، بل اسولیټډ دی. کراس څه کار کا او اسولیټډ څه کار کا؟ کراس چې دی مطلب مثال په طور سره موږ اوس په کراس باندې کلیک وکړو، کراس مې کنفارم کړم. اوس کراس ما انتخاب کړم. په کراس نه مطلب دا دی چې دلته زه د 0.50 ډالرو ټریډ کوم، 50 ډالرو. که چیرته زما دغه ټریډ په تاوان سره روان شي، نو په تاوان کې څومره ښکته ځي، نو دلته چې زما وایلیټ کې څومره پیسې به شتون لري، یعنی دغه ټریډ ته په خپله باندې پیسې راخلي، یعنی بغیر له دې چې موږ دې ته اجازه ورکړو، په خپله باندې دغه ټریډ ته به پیسې راخلي زموږ ستاسې د وایلیټ څخه. موږ تاسې چې هر څومره پیسې په وایلیټ کې کله چې موږ تاسې په یو سیګنال کې کراس انتخاب کړو او کراس کې تاوان باندې روان شي، نو چې بره موږ تاسې سره څومره پیسې هغه باندې به خپله باندې به پیسې راخلي او موږ تاسې ته به ټریډ کوي. نو کراس دا دی. راځو دلته اسولیټډ کې چې مطلب تاسې په څومره پیسو باندې ټریډ کړي په هماغه باندې تاسې ته، که چېرته ستاسې په تاوان هم راځي په هماغه پیسو کې به راځي، او که چېرته ګټې هم ستاسې به په هماغه پیسو کې. نو اکثره وخت تاسې چې انتخابوئ اسولیټډ انتخابوئ. راځم اسولیټډ مې انتخاب کړو، کنفارم. صحیح شو، دلته دویم راځي، اکثرت خلک دې ته ضریب وایي یا ځینې ورته لیوریج وایي، خو لیوریج دا په خپله باندې لیوریج دی، خو اکثریت زموږ ستاسې افغانان دلته ضریب وایي. دلته راځو، دلته لیکل شوي دي ویکس. دې نه څه مطلب دی؟ مونږ تاسې سره فیوچر ټریډینګ چې دی مونږ تاسې ته قرضه راکوي، یعنی زموږ ستاسې چې څومره پیسې د هغې 7 برابره، د هغې 50 برابره، د هغې 10 برابره قرضه راکوي. خو دغه قرضه یوازې محدوده چې کله موږ تاسې ټریډ شروع کړو، نو په دغه ټریډ وخت کې موږ تاسې ته قرضه راکوي. کله چې ټریډ بندو، دغه قرضه موږ نه بیرته چې دی باینانس اخلي په خپله باندې. دلته راځو په لیوریج کې. لیوریج څنګه دی؟ لیوریج اوس دلته اکثریت مطلب په دې کوین کې تر 50 پورې لیوریج دی. که چیرته ته مطلب 50 لیوریج وساتي، نو په دې سره ستا د ګټې مطلب ډیره ګټه هم درکول کېږي، ډیره تاوان هم درکول کېږي. خو دلته د ګټې چانس یوازې 10% د ګټې چانس دی او 90% ستا د تاوان چانس دی. یعنې کله ته غټ لیوریج وساتي،
نو په کم لیوریج کې ستا د ګټې چانس 90 کېږي او د تاوان چانس دې څو کېږي 10 کېږي. یعنی کوشش کړئ چې هر څومره ښه ټریډر یا هر څومره یو ښه وی پی ګروپ تاسو ته سیګنال درکړي یا خپله تاسو کوم کوین کوئ نو له 5 زیات لیوریج مه ساتئ. په کم لیوریج ساتل په خپله د ګټې معنا لري. نو راځو دلته به تاسې لیوریج 15 ساتئ صحیح شو یا مطلب چې هر څو ساتئ څه مطلب 8 ساتم صحیح شو. تاسې به کوشش کړئ له 15 زیات لیوریج به نه ساتئ. له لیوریج څخه مطلب دا دی چې موږ تاسو ته باینانس یو څه پیسې په قرض راکړي. یعنی کله چې موږ ټریډ شروع کړو په دغه وخت کې باینانس موږ ته قرض راکړي، کله چې موږ ټریډ بند کړو بیرته د خپلې پیسې موږ نه اخلي. یعنی یو که ته $10 ټریډ کړي او تا لیوریج 15 ساتلی ستا دغه $10 ضربېږي په څو کې په 15 کې، یعنی دې نه ته $500 باندې ټریډ شروع شو. که ته 500 ساتې 500 کې مطلب لیوریج د 50 شي نو ستا دغه $10 چې دی په 500 کې ضربېږي. نو په دې سره چې دی ستا د ګټې هم په ډیره ګټه درته کې هم ډیر تاوان کې. خو په غټ لیوریج کې اکثرت خلک پیسې ختمیږي، پیسې لیکوډ کېږي. نو تاسې به لیوریج کم ساتئ. اوس مثال په تور سره څو به لیوریج ساتئ 9 یا 500 نه تاسې مه ډېرېږئ. 15 برابر لیوریج دی صحیح شو. دلته ما لیوریج وساته. اوس دلته بل اپشن دی یو بای دی یو سیل دی. په بای کې مونږ یو کوین کله چې مونږ تاسو ته یو سیګنال راکړل شي نو مونږ تاسو ته هغې کې لیکل شوي ګوره اوس مثال په طور سره دغه کوین راکړل شوی دی دا ټریډ دی مطلب لیکلی دی چې CFX کې ټریډ وکړئ لانګ ټریډ وکړئ صحیح شو. لانګ مطلب دا دی چې په بای کې واخلئ لانګ کې واخلئ صحیح شو. مثال په طور سره راځو بای مطلب چې کله تاته یو څوک وایي چې دا کوین پورته ځي او چې کله ته په بای کې یو کوین واخلې او دا کوین پورته ځي په بازار کې نو ته دلته ګټه کړې، که چېرته ښکته راځي نو ته تاوان کړې. بل مونږ سره شارټ برخه ده سیل شارټ. په سیل کې چې مونږ کله تاسې ټریډ وکړو نو که چېرته په سیل برخه کې کوین پورته ځي نو مونږ تاسې تاوان کړو، چې ښکته راځي مونږ تاسې ګټه کړو په سیل برخه کې. راځو زه دغه کوین اخلم په بای کې اخلم لانګ یې اخلم. راځم دلته مونږ تاسې بای او سیل وپېژنده چې په بای کې کوین پورته ځي نو موږ تاسو ته ګټه کړه، چې ښکته راځي موږ تاسو ته تاوان کړه. خو په سیل کې چې کله موږ تاسو ټریډ وکړو په فیوچر کې نو په سیل کې چې کوین ښکته ځي موږ تاسو ګټه کړو، چې پورته ځي موږ تاسو تاوان کړو. راځم دغه کوین دی زه غواړم دا په بای کې واخلم نو یا په سیل کې واخلم چې هر رقم یو معنا لري. دلته راځو په دغه برخه کې موږ تاسو سره پیسې دي چې مطلب تاسو سره په ویلیټ کې څومره پیسې دلته تاسو لیدلی شئ پیسې مطلب ما سره 0.04 سنټ دي صحیح شو. 0.04 ډالر چې دي ما سره په فیوچر ټریډینګ کې دي صحیح شو. دا خو برخه شو. بل لیمیټ دلته راځو اوس لیمیټ لیکل شوی دی. لیمیټ کې موږ تاسو چې دلته کوم مطلب د دې کوین قیمت اوس 0.1208 دی نو دلته مطلب ته لیمیټ کې ورته لیکي چې کله دغه کوین قیمت راښکته شو 0.12 ته راښکته شو ماته ټریډ وکړي. دلته لیمیټ ته کولی شي لیمیټ ورکړي چې په دومره ته راښکته شو یا دومره ته جګ شو ته بیا ماته واخله. لیمیټ د دې دپاره استفاده کېږي. دلته په لیمیټ برخه کې نور ډېر برخې انشاءالله هغه په راتلونکي تدریسي خو دلته یو بله هغه لیمیټ باندې زه کلیک کوم. کولی شي مارکیټ باندې کله ته کلیک وکړي مارکیټ کې چې کوم قیمت وي ډایرکټ مطلب اوس قیمت دی 0.1209 قیمت دی په دې تا ته ډایرکټ دا ټریډ کا صحیح شو. مارکیټ دا دی او لیمیټ په لیمیټ کې اوس مثال په طور سره دلته سیګنال ته راغلو. سیګنال کې موږ تاسو ته دغه ټریډ راکړی کوین هم سرچ کړه لانګ یې اخلو لیوریج څو دی لیوریج یې 4 راته ښودلی 4 یې واخلو. نو دلته موږ تاسو ته ویلي چې دغه کوین تاسو واخلئ په 0.11 کې دا د تیر ورځې سیګنال دی تقریبا 3 ورځې 4 ورځې مخکې سیګنال دی. اوس کوین ډېر جګ تللی نو موږ ته ویلي چې دا به تاسو واخلئ په 0.11 کې. نو دلته به موږ څه استفاده کوو لیمیټ به موږ تاسې دلته استفاده کوو. اوس راځم په دې ځای کې زه ورته لیکم چې دغه کوین قیمت چې کله 0.1209 ته ورسید نو تاسې ماته ټریډ کړئ صحیح شو. اوس راځو په دې ځای کې یو CFX دی او بل ځای کې USDT ده. CFX او USDT د دواړو نه مطلب دا دی چې مطلب دلته ته اماونټ ورته لیکي چې د دومره CFX دې ماته واخیستل شي، دلته ته ورته لیکي چې دومره USDT دې ماته واخیستل شي. خو تر ټولو مهمه دغه ځای دی په دې ځای نه تاسو کولی شئ چې دا ښکته او بره کړئ یعنې معلومولی شئ چې ښکته او بره شي له دې اپشن څخه صحیح شو. مطلب څومره پیسو ټریډ چې تاسو کوئ دلته تاسو چې راځئ دلته لاندې دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې ستاسې خپلې پیسې دومره دي او ټوټل دومره راځي. ګوره اوس مثال په طور سره ما 0.22 سنټو زه دغه کوم ټریډ کوم نو میکس څو راځي $15 ټریډ راځي حسابه کې صحیح شو.
نو دلته تاسو په لدې ځای څخه تاسو معلومولی شئ. بل اپشن چې دلته موږ تاسو سره راځي چې کله موږ تاسو دې ته ټیک مار نه لګي موږ تاسو اول ټریډ کو نو دلته موږ تاسو سره راځي TPSL په دې باندې تاسو دا ټیک مار کړئ. صحیح شو؟ په ټیک مار علامه باندې مکلیک کړئ. ټیک پروفیټ او سټاپ لوز. ټیک پروفیټ مطلب دا دی چې ته یو ټارګټ ورکړې چې کله دې ته ورسید ماته دې دا ټریډ بند کړی شي په ګټه کې، مطلب تا ټیک پروفیټ ورکړه اوس دغه کوین قیمت ته 0.12 دی، ته ټیک پروفیټ کې ورکړی چې کله دغه کوین ورسید 0.1250 ته ورسید نو ماته ترې ګټه واخلئ او خپل ټریډ راته بند کړئ. سټاپ لوز نه مطلب څه شی دی؟ سټاپ لوز نه مطلب دا دی چې کله دغه ټریډ یا دغه کوین په تاوان باندې روان شو، زه نه غواړم چې ډیر تاوان وکړم په دغه برخه کې چې هر څومره تاوان ماته راځي ماته تاسې دغه ټریډ چې دی بند کړئ. سټاپ لوز د دې لپاره استفاده کولی. اوس راځو دغه CFC په دې کوین کې موږ تاسې ټریډ کوو نو په دې هیله چې په دغه برخو باندې تاسې پوه شوي یاست. صحیح شو؟ اسولیټډ مې انتخاب کړو په سر کې، لیوریج ما انتخاب کړ، تاسې 15 نه زیات مې انتخابوئ، و لیوریج مې انتخاب کړ، بای کې مې واخیست. صحیح شو؟ لانګ یې اخلم دا کوین دلته بای راغی. صحیح شو؟ او لیمیټ کې اخلم په څو کې اخلم په 0.12 شپږ کې اخلم. صحیح شو؟ د څومره پیسو اخلم چې څومره ما سره دي مثال په تور سره د هغې ټولو اخلم. صحیح شو؟ په دې کرښې نه تاسې کولی شئ چې ښکته بره کړئ. دلته لاندې په دې کرښه چې تاسې بیا دلته لاندې په دې ځای کې تاسې ته ښکاري، هم په دې ځای کې ګورئ، په دې ځای کې بیا تاسې ته ښکاري چې څومره پیسو ټریډ کوئ. نو راځم په ټولو پیسو اخلم. صحیح شو؟ ټیک پروفیټ نه مطلب څه شی دی؟ ټیک پروفیټ مطلب زه ورکوم چې کله دې قیمت ته ورسید ماته ترې ګټه واخلئ. نو 0.12 ته چې ورسید ماته ترې ګټه واخلئ. سټاپ لوز په څو کې ورکوم؟ سټاپ لوز ورکوم په 0.11 کې سټاپ لوز ورکوم. صحیح شو؟ نو زه راځم دغه کوین اخلم بای لانګ. صحیح شو؟ نو بای لانګ باندې ما کلیک وکړه. ګوره دلته مې آرډر راغی. صحیح شو؟ په دې ځای کې آرډر ولګېد. خو چې کله کوین راښکته شي 0.12 ته راښکته شو نو ما ته په دې کې ټریډ وکړه په دې کوین کې، او ټریډ به زما چیرته راشي؟ پوزیشن ته. وارو زما دا پوزیشن ته دا ټریډ راشي نو زه به باقي تاسې ته وښیم چې پوزیشن کې به کوم شیان دي. نو په دې هیله چې تاسې به فیوچر ټریډینګ باندې پوه شوي یاستئ. له سره اسولیټډ به تاسې انتخابوئ، کوشش وکړئ، او لیوریج به کم انتخابوئ. 15 لیوریج به تاسې انتخابوئ، بیخي کم دغه ضریب یا لیوریج. صحیح شو؟ دا به کم استفاده کوئ. لیمیټ کې به تاسې هغه لیمیټ کوم لیمیټ تاسې ته په کوم سیګنال کې ښودل شوی همغه لیمیټ به تاسې استفاده کوئ. صحیح شو؟ نو زه راځم پرې چې دا سیګنال دا ټریډ شي نو زه به باقي تاسې ته طریقه انشاءالله وښیم. دا د دوستانو سیګنال ټریډ به ولګېد، پوزیشن ته راغی. نو دلته راځو اوپن آرډر ځای کې موږ سره 2 آرډرې راغلي. دا د کوم ځای څخه راغلي؟ دلته چې موږ تاسې کوم ټیک پروفیټ ورکړو، سټاپ لوز ورکړه، نو دا دلته موږ تاسې سره راغلی. صحیح شو؟ نو په دې ځای کې مطلب موږ ټیک پروفیټ سټاپ لوز ورکړی لومړي کې چې چېرته دغه کوین 0.19 ته راښکته شو چې څومره تاوان راځي هغه تاوان دې ماته راکړل شي او باقي دې زما ټریډ بند کړی شي. لاندې راغلی دی ټیک پروفیټ مارکیټ سیل. صحیح شو؟ په دې ځای کې موږ تاسې ورکړي دي چې کله مارکیټ پرایز مارکیټ قیمت 0.12 ته ورسید دغه کوین کې چې هر څومره ګټه ماته راکول کېږي نو دغه ګټه دې ماته راکول شي او باقي دې زما ټریډ کلوز شي. راځو دلته پوزیشن ته. صحیح شو؟ دلته موږ تاسې پوزیشن ته راغلو. په دې ځای کې پوزیشن انشاءالله مکمل شکل سره تاسې ته تشریح کوم په دې هیله چې تاسې ویډیو مکمله وګورئ. دلته موږ تاسې ټریډ وکړو په CFX کوین کې. صحیح شو؟ لیوریج هم څو ساتلی؟ 2 ساتلی. ګور هلته راغی.
په دې ځای کې چې تاسو ته ښکاري په دې ځای کې موږ تاسو ته خپلو پیسو تاوان ښکاري چې دومره تاسې تاوان وکړو. صحیح شو. د خپلو پیسو تاوان موږ تاسو ته په دې ځای کې ښکاري او په دې ځای کې موږ تاسو ته فیصدي ښکاري، یعنې چې تاسې دغه په 0.3 ډالر چې دی په دومره پیسو کې ټریډ کړي دي نو تاسو ته دومره فیصده ګټه کړه. صحیح شو چې هر څو فیصده ګټه کړه دلته یې تاسو ته وښیي. اوس مطلب ماته 0.58 چې دی دغه ټریډ تاوان کړه. صحیح شو. دلته موږ تاسو ته ټوټل ګټه وښیي چې دومره ګټه تاسې کړې په دې ځای کې. ګورئ تاسو ته به انشاءالله ښکاري په دې ځای کې د سپین نشانې دی په دې ځای کې موږ تاسو ته ټوټل ګټه ښکاري. صحیح شو چې مطلب دومره ګټه کړې. په دې ځای کې موږ تاسو ته فیصدي ښیي چې دومره فیصده تاسې په تاوان کې روان یاست. صحیح شو. دومره فیصده تاسې په تاوان کې روان یاست. دلته موږ تاسو سره لیکل شوي دي USDT سایز. صحیح شو. USDT سایز نه مطلب دا دی چې تاسې دا پیسې دومره د پیسو ټریډ تاسې وهلی دی. مثال په طور سره موږ ټریډ وکړو دلته مارجن ټریډ ته چې کله موږ تاسې راشو مارجن ټریډ نه مطلب دا دی چې تاسې په 0.3 پیسو ټریډ وهلی دی چې ټوټل دا په 2 کې ضرب شوي دي. څو ترې شوي دي 15.18 له دې نه شوي دي. یعنې په 0.3 مارجن ټریډ چې دی 0.3 دا زما خپلې پیسې دي ما ټریډ کړي دي. صحیح شو. دومره پیسو ټریډ مې کړی. هغه باقي چې هغه ما لیوریج وساتلی هغه ما سره دغه ما پیسې په 2 کې ضرب کړي دي نو ټوټل څو دي 15.18 USDT ده. صحیح شو. نو دا خو دواړه اپشن دا شو. دلته لیدلی ریسک نه څه مطلب دی؟ ریسک نه مطلب دا دی چې ستاسې پیسو ته دومره فیصده خطر دی. اوس مثال په طور زما پیسو ته 2% خطر دی، یعنې کې 2% زه خطر سره تایم چې زما پیسې مکمل ختم شي. نو 2% دا خطر دی چې زما پیسې په مکمل شکل سره ختم شي. نو ریسک څخه مطلب دا دی. دلته انټري پرایز دی. انټري پرایز نه مطلب دا دی چې تاسې دغه کوین په دې قیمت اخیسته. انټري پرایز په دې کې انټري پرایز راځي. انټري پرایز نه مطلب دا دی چې دغه کوین تاسې په 0.12 کې اخیستی دی. صحیح شو. دا انټري پرایز شو. او دلته راځي مارکیټ پرایز. صحیح شو. مارکیټ پرایز نه مطلب دا دی چې اوس دغه کوین په دغه قیمت کې چلیږي. دلته راځي مارکیټ پرایز. صحیح شو. انټري پرایز مطلب دا شو چې دغه کوین ما په دغه پیسو کې ټریډ کړی دی په دغه قیمت مې اخیستی دی. صحیح شو. او مارکیټ پرایز نه مطلب دا دی چې اوس په بازار کې دغه کوین چې ما ټریډ کړی دی دومره قیمت لري. صحیح شو. دا د 2 خبرې شو. بله خبره دا شو چې لیکوایډ پرایز نه مطلب څه شی دی؟ دلته موږ د وخته پاس په ریسک باندې خبرې وکړې، اوس هم په لیکوایډ باندې خبرې کړو. لیکوایډ نه مطلب دا دی که چېرته دغه کوین قیمت 0.1044 ته راورسېد دغه ستا سره چې څومره پیسو د ټریډ کړی دی دا پیسې به ستا مکملې ختمې شي. صحیح شو. یعنې 2% خطر دی چې دغه کوین ته چې دغه قیمت ته دغه کوین قیمت راټیټ شي. صحیح شو. لیکوایډ نه مطلب دا دی که چېرته دغه کوین راښکته شو په بازار کې 0.1044 ته راورسېد نو مکمل شکل سره به دغه زما پیسې چې دي ختم شي او زه به لیکوایډ شم. لیکوایډ نه مطلب دا چې ګوره LIQ لیکوایډ پرایز مطلب دا دی چې مطلب که چېرته دغه کوین دومره پیسو ته راښکته شو ستاسې پیسې به په مکمل شکل سره ختم شي. ګوره اوس تاسې لیدلی شئ په دې ځای کې 0.01 سنټ چې و هغه دا زما ګټه ده اوس روانه ده او زه 1% په ګټه کې یم، یعنې 1.3% زه په ګټه کې یم. دلته تاسې لیدلی شئ. نو په دې هیله چې په دغه د پوزیشن کې په ټولو شیانو باندې پوه شوي یاستئ. که نه یاستئ پوه شوي دوباره بیا ویډیو ګورئ انشاءالله مکمل به پوه شوي یاستئ. راځو بیا درته مختصر شکل داسې کوم. په دغه کوین کې ما ټریډ کړی، CVX کوین کې مې ټریډ کړی، لیوریج مې وساتلی دی. دلته په لومړي سر کې موږ تاسو سره د ځای کې ګټه معلومیږي چې څومره په ګټه کې یم. دلته د ګټې فیصدي موږ ته معلوموي چې دومره فیصده ته په ګټه کې یا دومره فیصده ته په تاوان کې. دلته سایز USDT د سایز USDT نه مطلب دا دی چې مطلب دغه په څومره تا سره پیسې او هغه پیسو په څو کې ضرب شوي دلته په سایز USDT کې تا ته ښایي. مارجن USDT نه مطلب دا دی مارجن USDT نه چې په دومره پیسو تا ټریډ کړی دی. صحیح شو. ریسک نه مطلب دا دی چې دلته لیکل شوي 6.2 یعنې مطلب ته دومره فیصده په خطر کې چې ستا ټولې پیسې له منځه لاړې شي. صحیح شو. انټري پرایز په دې کې انټري پرایز د انټري پرایز نه مطلب دا دی چې تاسې دغه کوین قیمت دومره چې تاسې واخیست تاسې ټریډ پکې وکړو. مارکیټ پرایز نه مطلب دا شو چې اوس مهال دغه کوین په مارکیټ کې دا قیمت لري، یعنې 0.1208 دغه کوین په مارکیټ کې قیمت لري. او دلته راځو بل لیکوایډ پرایز نه مطلب دا دی چې 0.1044 ته چې کله دغه کوین راښکته شو نو ستاسې پیسې به مکمل شکل سره ختم شي.
دا د یو خبره شو. ان شاء الله په پوزیشن کې به په ټولو شیانو تاسو پوه شوي یاستئ او په همدارنګه په یو سیګنال کې په ټریډ کولو به هم ان شاء الله تاسو پوه شوي یاستئ. اوس راځو نورو شیانو ته. دلته جمع نشانه ده. سې شو په اسولیټډ ټریډ کې چې موږ کله تاسو اسولیټډ انتخاب کړو ټریډ وکړو نو په اسولیټډ ټریډ کې موږ تاسو سره دلته یو جمع نشانه ده. د څه د لپاره استفاده کوي؟ راځئ په دې باندې موږ کلیک کړو. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړو دا هینه مخکې زه تاسو ته دا دروخم دا جمع نشانه دا د دې لپاره استعمالیږي چې موږ تاسو یو څه اندازه نور مارجن یعنی یو څه اندازه نورې پیسې دغه ټریډ ته ایډ کوو ترڅو موږ تاسو دغه لیکوایډ پرایس چې دی دا راښکته شي یعنی دا لیکوایډ فیصدي چې دی دا زموږ راکمه شي. اوس مثال په تور سره 0.3 سنټه کې ما ټریډ کړی دی او زما لیکوایډ پرایس څو دی مطلب زما ټولې پیسې په څو کې ختمېږي چې کله د دې کوین قیمت راشي 0.10 شپېته ته چې کله د دې کوین قیمت راښکته شي 10.8 ته نو زما دا پیسې ټولې ختمېږي. زه غواړم چې دغه لیکوایډ پرایس راښکته کړم 0.09 ته راښکته کړم یا 0.10 ته 15 ته راښکته کړم 4 ته راښکته کړم یعنی زما پیسې دي ختمې نشي. نو دلته بیا موږ یو څه اندازه نورې پیسې دغه ټریډ ته ایډ کوو ترڅو زموږ ستاسې دغه پیسو د ختمېدو چانس هم راکم شي زموږ لیکوایډ پرایس هم چې دی راکم شي. راځم دلته په دې جمع نشانه باندې کلیک کوم. صحیح شو. جمع نشانه مې دلته لیکلي چې ایډ. صحیح شو. مطلب څومره پیسې چې تا سره کولی شي ما سره اوس اضافه څو دي 0.19 اضافه را سره دي نو زه دلته مطلب 0.19 دا ټول ایډ کوم ته ولیکم 0.19. صحیح شو. 0.19 مې ایډ کړلې. صحیح شو. زما لیکوایډ پرایس څو ته راښکته شو مخکې 0.10 شپږ اوس 0.10 15 ته راښکته شو یعنی دومره راښکته. زه په دې کنفارم باندې کلیک کوم. چې کله کنفارم باندې کلیک وکړم نو ګورئ مخکې زما د دې دغه چې کومه فیصدي چې کومه یعنې زما د پیسو ته خطر 2% خطر اوس 5.5% زما پیسو ته خطر دی یعنی یو څه اندازه نورې پیسې مې ورته ایډ کړي هغه زما د پیسو خطر چې دی راکم شو. صحیح شو. دلته لیکوایډ پرایس مخکې ما هغه 0.10 شپږ سوه نو اوس راښکته څو شو 0.1 سلطه 0.10 سلطه لیکوایډ پرایس. نو د جمع نشانه موږ د دې لپاره استفاده کوو چې یو څه اندازه نورې پیسې موږ ورته ایډ کوو ترڅو زموږ ستاسې دغه ټریډ چې لیکوایډ پرایس راښکته کړو او هم د کومه فیصدي چې دلته مطلب زموږ پیسو ته دومره خطر دی چې موږ پیسې به ټولې له منځه لاړ شي هغه فیصدي هم راکمه کړو او لیکوایډ پرایس قیمت هم راکم کړو. نو اوس مثال په طور سره په دې کې ما دا تقریبا 0.19 سنټه واچول 0.19 ډالر مې پکې واچول. زه غواړم دا بیرته ترې لرې کړم نو دلته بیرته په جمع نشانه باندې کلیک وکړئ تاسې چې په جمع نشانه دلته ایډ لیکل شوی په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ دلته راځي ریمیو. صحیح شو. څومره پیسې تاسې پکې بیرته تر غواړئ چې د دې ټریډ نه وباسئ تر لرې کړئ نو دلته مطلب ما څو دي زه ټریډ نه وباسم مطلب زه 0.11 ترې وباسم بیرته 0.11 ترې وباسم بیرته. صحیح شو. 0.15 هر څه چې ترې وباسم مطلب زه دا ترې وباسم کنفارم باندې کلیک کوم. ګوره چې کنفارم باندې مې کلیک وکړو هغه لیکوایډ پرایس مې بیرته راجیک شو او هغه مخکې 5.5% اوس بیرته چې خبره چې 7 ته راښکته شو. نو دا د یو څه اندازه نور مارجن ورته ایډ کوو ترڅو زموږ ستاسې ګټه چې دی هغه زیاته شي. نو اوس یعنی څه اندازه نور مارجن ورته ایډ کوو ترڅو زموږ ستاسې لیکوایډ پرایس هم ډېر ښکته شي یعنی تاوان فیصدي هم راکمه شي د پیسو لیکوایډ کېدو فیصدي هم چې دی هغه راکمه شي. ښه دا مې انشاءالله په دې باندې هم تاسې پوه شوي یاست. دلته راځو موږ تاسې سټاپ پروفیټ اینډ لوز ټیک پروفیټ او سټاپ لوز په دې ځای کې تاسې لیدلی شئ. موږ تاسې اوس مثال په طور سره دغه کوین ته موږ تاسې ټیک پروفیټ ورنه یا هم سټاپ لاس ورنکه نو د په سټاپ لاس باندې دلته چې تاسې کلیک وکړئ او دلته راشئ پوزیشن ټي پی سیل دې ته راشئ نو دلته تاسې کولی شئ چې دې ته په دې ځای کې هم یو ټارګیټ ورکړئ. اوس مثال په طور سره د دې کوین قیمت دی 0.12 دی. صحیح شو. نو زه مثال دلته ورکوم چې کله چې د دې کوین قیمت 0.12 ته ورسید نو 0.12 ته چې ورسید نو ماته به څو وګټي ماته به 0.20 ډالر وګټي نو تاسې چې دی ماته خرڅ کړئ په مارکیټ کې. او سټاپ لاس ورکوم سټاپ لاس ورکوم مطلب 0.12 ته چې 0.11 ته چې راښکته شو نو تقریبا 0.14 سنټه ماته تاوان وکړو ماته د خپل ټریډ کلوز کړئ. نو زه راځم کنفارم باندې کلیک کوم. صحیح شو. نو دلته چې دی ما ورته آرډري او دواړه دغه ورکړو. اوس راځم اوس مثال په طور سره دغه کوم ټریډ چې ما کړی دی زه دا دواړه آرډري کینسل کړم چې دا کومې ما ورکړي کینسل. صحیح شو. راځم پوزیشن ته.
اوس دلته موږ پوزیشن کې اوس مثال په تور سره زه په ګټه کې روان یم. صحیح شو؟ په ګټه کې روان یم مطلب اوس 1% په ګټه کې روان یم. څنګه کولی شم دغه خپله ګټه ځان سره سیو کړم د سټاپ لوز په واسطه تر څو که چېرته دا کوین ښکته راشي هم باید زه تاوان چې دی ډېر تاوان نه چې دی بچ شم، او که چېرته څومره پورته ځي نو زه د هغې ګټې نه برخمن شم. خو که چېرته ښکته راځي دغه 0.2 سنټه چې داسې نه چې دام تاوان کړم نو دا خپله ګټه به څنګه ځان سره ثبت کوو یا سیو کوو چې هر معنا تاسې ورته نو 0.02 سنټه دي که نه، دا به زه څنګه ځان سره ثبت کوم تر څو له دې څخه چې بیا کوین ښکته راځي نو ماته چې د بیرته بند شي او د خپله ګټه ماته او که چېرته پورته ځي ډېره ګټه نو زه به ډېرې ګټې نه برخمن یم. دلته موږ راځو په دې ځای کې په دې باندې کلیک کوو، سټاپ لاس ته راځو. په دې ځای کې موږ تاسې بیرته پوزیشن TPSL له راځو. کله چې دلته راغلو نو دلته موږ تاسې خپل سټاپ لاس راجیږو. سټاپ لاس ګوره انټري ما کړې په 0.1265 کې ما کړې او اوس د کوین قیمت دی څو 0.1228 دی. زه ورته یم که چېرته د دې کوین قیمت اوس په دې کې دی، که چېرته راښکته شو صحیح شو، که کوین راښکته شو ماته یې بیرته خرڅ کړه په 0.12 ویش کې راته خرڅ کړه. صحیح شو، 0.12 ویش کې به ماته ګټه راکول شي. صحیح شو، مطلب زه 0.50 ورکوم، 12 ته راښکته شو ماته یې خرڅ کړه. ګوره که چېرته کوین ښکته را روان شي د خپل قیمت نه ښکته را روان شي په سټاپ لوز مې ورته ورکړی دی، زما ټریډ به په 0.2 سنټه ګټه کې بند شي او ماته به ترې خپله ګټه راکړل شي. که کوین څومره ښکته راځي نو هغه دې ښکته راځي. ګوره مطلب دا شو، تاسې بیا پوه کړم. اوس دغه ټریډ دی ما وکړ، زه په ګټه کې روان یم. صحیح شو، دا ټریډ دی ما وکړ، زه په ګټه کې روان یم. زه به څنګه دا خپله ګټه $1 $2 دا ځان سره سیف کوم. دلته به ته راشي سټاپ لوز، دلته به راشي او په دې په پوزیشن له راشي، پوزیشن باندې به کلیک کړو، دلته به راشي سټاپ لوز، دلته به ورته ایډ کړي سټاپ لوز. صحیح شو، سټاپ لوز ورته ایډ کړه 0.1250 ته ورته ایډ کړه. صحیح شو، 0.1250 ورته ایډ کړه. صحیح شو، نو که چېرته دا کوین پورته ځي، هر څومره پورته ځي ته به خپلې ګټې نه برخمن کوي. که چېرته ښکته راځي 0.1250 ته راښکته کېږي نو تا ته به چې دی په ګټه کې دغه ټریډ بندګي. پوه شوې انشاءالله؟ ګوره پوه شوي به یاستئ. اوس مثال په طور سره په دغه ټریډ کې چې دغه ټریډ ما کړی دی تاسې وینئ په دغه ټریډ کې ماته $10 ګټه راکول کېږي. څو $10 ګټه، او د دې کوین قیمت ختلی دی 0.13 ته ختلی دی. صحیح شو، نو ته به دلته راشي په دې سټاپ لوز ان ټیک پروفیټ باندې به کلیک کړي، دا به شي پوزیشن ته. په پوزیشن کې به سټاپ لوز کې ورته ولیکي چې 0.12 نه چې راښکته شو بیرته یې ماته خرڅ کړه. که چېرته پورته هر څومره ځي نو ځي به. اوس تا دلته 0.12 ورته ولیکلو نو $0.20 ګټه به تا ته درکړل شي او ستا دغه ټریډ به چې دی بند کړی شي. که چېرته دا کوین پورته روان دی، بازار کې همداسې پورته روان دی، نو ته به څه کوې، ته به راځې او دا خپل سټاپ لوز به چې دی ورسره جګوي. مطلب دا کوین قیمت ورسېد 0.14 ته ورسېد، ته په $60 ګټه کې روان یې. نو دلته 0.14 ته کوین رسېدلی، ته به راشي په سټاپ لوز کې به ورته ورکړي 0.14 به ورته ورکړي. که چېرته ښکته راغی خو تا ته به ګټه درکړل شي او ستا ټریډ به بند کړی شي، کوین به ښکته را روان. که چېرته هر څومره پورته ځي نو ته به ګټه کې روان. اکثریت خلک دغسې چې یو ټریډ وکړه او نو هغه چې مطلب وګوري په ګټه روان $2 $3 ګټه باندې روان. که چېرته یو ګنټه بعد یا یو ساعت بعد بیا وراشي نو هغه ټریډ چې دی هغه په تاوان سره رواني. نو هغه په دې نه پوهېږي چې دا خپله ګټه څنګه ځان سره سیف کړو. نو په دغه شکل تاسې ګټه ځان سره سیفت کولی. انشاءالله پوه شوي به یاستئ. یعنې مطلب دا شو چې یو کوین دا ډېر مهم دی، که نه تاسې باید زده کړئ. ما څو پیره تشریح کړې، انشاءالله تاسې به پوه شوي، خو زه احتیاطاً بیا تاسې ته تشریح کوم. اوس دا کوین دی، دا ټریډ دی، تاسې وکړه، دا په ګټه روان دی. مطلب اوس دلته تا ته $60 ګټه کې روان دی. صحیح شو، اوس ته ډارېږې که چېرته زه دا ټریډ بند کړم په دې $60 ګټه کې، داسې نه وي چې دغه کوین پورته لاړ شي جګ شي، کیدای شي $40-50 ګټه له مانه میس شي. نو دلته څه کول پکار دي؟ او که چېرته دغه ټریډ بند نه کړمه نو داسې نه په تاوان روان شي، دغه $60 به هم راته تاوان شي، دا $60 به هم راته ونه ګټي. یعنې ته په دوو کیسو کې راګیر شي. یو که چېرته دا ټریډ اوس بند کړم نو دغه $60 تاوان به راکړل شي، داسې نه دا کوین پورته وخیږي، اول ته $40 نوره ګټه رانه میس شي، یعنې هغه به رانه ډراپ شي. او که چېرته بند یې نه کړم داسې نه دغه $60 چې دي دا هم په تاوان شي او د خپل ټریډ مې هم په تاوان شي. نو د دې دپاره بیا موږ څه استفاده کوو؟ سټاپ لوز. دلته به راشي سټاپ لوز ته، اوس د کوین قیمت جګ روان، دلته به راشي پوزیشن ته، پوزیشن کې به کلیک وکړي، دلته به راشي ته به خپل سټاپ لوز به ولګوې، سټاپ لوز به ورته ولګوې. که چېرته پورته ځي خو ته به ګټه کې روان یې، که چېرته ښکته راغی هغه $60 ګټه به چې دی تا ته درکړل شي. اوس مثال په طور سره دغه کوین ما اخیستی دی په 0.12 کې مې اخیستی دی او کوین قیمت څو ته ختلی
0.12 ته ختلی دی او زه $2 په ګټه کې روان یم نو دلته به ته راشي په دې ځای کې په سټاپ لوس کې ورته ولیکې 0.12 اوس یې قیمت څو دی 0.12 دی نو ته به دلته ولیکې اوس یې قیمت 0.1250 دی ته به دلته راشي دلته به ورته ولیکې 0.12 ته چې که چېرته ښکته راوړم 0.12 کې زما معامله بنده کړې او څومره ګټه چې راکول کېده هغه ګټه ترې ماله راکړې نو په دې کنفارم باندې به کلیک وکړئ که چېرته ښکته راغی خو تا ته به په ګټه کې بند شي او که چېرته پورته لاړ نو همدغسې بیا ته خپل سټاپ لوز ورسره راجیګوه بیا که چېرته دغه کوین 0.15 ته ورسي نو ته خپل سټاپ لوز راوړه 0.14 نیمو ته راوړه که چېرته دغه کوین 0.20 ته ورسي نو ته راشه خپل سټاپ لوز راجیګ کړه 0.1950 ته که چېرته دغه کوین 0.50 ته راورسېد 0.50 ته راورسېد نو ته خپل سټاپ لوز راجیګ کړه 0.950 ته خپل سټاپ لوز راجیګ کړه نو په دغه شکل سره به تاسې خپله ګټه ثبت کوئ دا د یو خبره شو انشاءالله په دې برخه باندې به هم تاسې پوه شوي یاست اوس راځو بلې برخې ته دغه ټریډ ما وکړ او دا په تاوان سره روان شو صحیح شو مطلب په دې کې زه $10 تاوان کړم نو ته بس تا ته څه کول پکار دي تاسې به یو کوشش بل وکړئ چې کله هم تاسو سره په وایلیټ کې $100 صحیح شو تاسو سره وایلیټ کې څو دي $100 تاسو سره وایلیټ کې نو ته به دلته په $100 ټریډ کې په $10 ټریډ ته به داسې نه کړې چې همدغه $100 تاسو سره دي او ته په دې کې $50 باندې ټریډ وکړې او 50 پرېږدي نه خپلې پیسې به تاسې 10 تقسیمه کړئ که چېرته تاسې $10 په وایلیټ کې لرئ نو تاسې $50 نه زیات ټریډ مه کړئ که چېرته تاسې $100 په خپل وایلیټ کې لرئ نو $10 ټریډ وکړئ که چېرته تاسې $50 په خپل وایلیټ کې لرئ نو $50 زیات ټریډ چې دی مه کوئ صحیح شو اوس مثال په طور سره ما سره وایلیټ کې $100 د $10 مې ټریډ وکړه صحیح شو $100 را سره د $10 مې ټریډ وکړه دغه کوین مې واخیست اوس زه په تاوان سره روان یم څه شی دی په تاوان سره روان نو په تاوان سره چې روان اوس څه کول ماته پکار دي زه په تاوان سره روان یم چې خپل تاوان څخه ځان بچ کړم ته به راشې $10 دې را ټریډ کړی دی نو ته به راشې همدغه کوین ته راغلی صحیح شو دغه کوین ما اخیستی دی په څو کې مې اخیستی 0.12 کې مې اخیستی دی اوس دا ښکته را روان دی 0.12 ته را روان دی نو ته به راشې دلته به راشي مارکیټ ته صحیح شو لیوریج خو همغه شی دی لیوریج هر څه ساتلي نو ته به دلته څه وکړي دویمې انټري به وکړي دویمې انټري به څنګه کړي دلته به راشي 0.12 به ورته ولیکي او را به شي دغه څومره چې پیسې در سره د $10 به نو ټریډ په همدې کوین کې وکړي صحیح شو بیا درته وایم اوس مثال په طور سره تا یو ټریډ وکړه دا ټریډ دی وکړه CFX ټریډ مو وکړه تاسې یې نه مونږ ټریډ وکړه په 0.12 کې اوس دا په تاوان سره روان شو 0.11 ته راښکته شو نو ماته څه کول پکار دي ته به راشې په 0.11 کې به همدا کوین د $10 نور واخلي صحیح شو څو د $10 به نور واخلي چې د $10 د نور واخیست نو دلته راځي ستا انټري پرایز هم ښکته راځي انټري پرایز د ښکته راځي لیکوایډ د هم ښکته راځي او بیا چې کوین لږ هم پورته ځي نو ته به په ګټه کې روان که چېرته دویمې انټري ته وکړه او بیا هم کوین ښکته روانو نو ته بیا درېیمې انټري وکړه کله چې تا اوس $100 در سره $10 ټریډ وکړو ستا سیګنال ټریډ په تاوان سره روان شو $10 د انټري وکړه بیا هم په تاوان سره روان شو نو درېیمې انټري وکړه درېیمې انټري چې تا وکړه نو ستا دغه 0.12 چې دی دا دلته به انټري پرایز به دا راښکته شي څو ته انټري پرایز به راښکته شي 0.11 ته به راښکته شي نو چې بیا لږ هم کوین پورته راځي بیرته به تا ته خپلې پیسې هم ګټي یو څه اندازه ګټه به هم درته کوي که چېرته درېیمې انټري هم تا وکړه او بیا هم ستا ټریډ په تاوان سره روانو نو نور بیا خپل ټریډ چې دی بند کړه بیا په بل کوین کې ټریډ وکړه نو انشاءالله تاسې به په دې باندې مکمل پوه شوي یاستئ ما څنګه کولی شو ټریډ وکړو دغه پوزیشن مې مکمل درته تشریح کړه پوزیشن کې څه شی دی کوم شیان دي همدارنګه سټاپ لوز مې درته تشریح کړه چې مطلب موږ څنګه خپله ګټه ځان سره ثبت کولی شو مثال زه په ګټه سره روان شم انشاءالله تاسې بیا ویډیو ګورئ او همدارنګه دویم او درېیم انټري مې تاسې ته وښودله ما سره اوس پیسې پکې کمې کړي دویم او درېیم انټري ما کوله ځکه ما کوین دومره په تاوان نه دی روان که نه دا ټریډ چې ما کړی زه بیرته راځم دغه خپل ټریډ بندوم صحیح شو اوس دا ټریډ چې بندوم زه به دا ټریډ څنګه بندوم که ټیک پروفیټ ته ورکړي هیټ کړه خو هغه ټریډ تا ته خپله باندې بندګي صحیح شو که د ټریډ نه وي کړی او ته غواړې په ګټه کې روان خپل ټریډ بند کړي نو دلته به راشي څه ته را به شي کلوز پوزیشن ته چې کله راغللې که دلته تا سره تاواني صحیح شو نو تا ته تاوان له تا ستا د پیسو دا تاوان منفي کېږي که چېرته ګټې ستا د پیسو سره ګټه جمع کېږي راغلي پوزیشن باندې تا کلیک وکړه کنفارم باندې چې کله کلیک وکړي منفي 0.01 سنټ ته په تاوان کې رواني دا له تا ستا له پیسو دا ګرځول کېږي زه راځم دا خپل ټریډ چې دی بندوم صحیح شو دا ټریډ ما بند کړم
نو په دې هیله چې تاسې به په فیوچر ټریډینګ باندې انشاءالله پوه شوي یاستئ انشاءالله که بیا هم کومه پوښتنه غوښتنه تاسې سره وه هغه به انشاءالله موږ په راتلونکي نورو ویډیوګانو کې تدریسو. ګوره داسې ده چې تاسې چې کله غواړئ چې یو ښه ټریډر اوسئ دا داسې چې په یو ویډیو په 2 ویډیوګانو باندې تاسې نشئ کولی چې یو ښه ټریډر اوسئ. یعنې تاسې دا دلته در 3 میاشتې 4 میاشتې یعنې تر 6 میاشتو پورې خلک زده کړې که هغې نه بعد راځي بیا ټریډینګ که. خو ما درته صرف دومره وښودل که چېرته تاسې له یو چا څخه سیګنال اخلئ یا ټریډ کوئ یا کوم ګروپ کې یاستئ یا تاسې له هغه څخه سیګنال اخلئ نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ خپلې پیسې کنټرول کړئ. تحلیل خو هغه سیګنالر درته که چې کوم سیګنال تاسې سره کوم ګروپ کې یاستئ یا له بل چا سیګنال اخلئ یا کوم وی پي ګروپ کې یاستئ هغه تاسې ته تحلیل که تاسې ته وایي چې دغه کوین واخله ته کله ټریډ کوې که په تاوان روان وي ته خپل هر څه کنټرولوئ نو په دغه طریقې سره انشاءالله تاسې کنټرول کولی شئ. نو انشاءالله تاسې به پوه شوي یاستئ که بیا هم کومه غوښتنه پوښتنې زما وټساپ ته تاسې میسیج کولی شئ انشاءالله هغه به سره حل کوو. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي میراج خان سکلز یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.